پاکستان تحریک انصاف په روانه سپتمبر میاشت کې خپل هغه جلسه کوي کوم چې د 8 تاریخو لپاره وخت ورته مقرر کړی و. پاکستان تحریک انصاف د هغه 8 تاریخ د جلسې لپاره خپل کمپاین شروع کو او تیاریان یې شروع کړي او د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي چې دغه جلسه به په کامیابی سره سرته رسوي. سرچینې وایي چې د معلوماتو له مخې پاکستان تحریک انصاف د روانې میاشتې اعلان شوو غونډو لپاره تیاریان پیل کړي دي او د ګوند مشرتابه د دغو غونډو د بریالي تنظیم لپاره یوه تګلاره جوړه کړې ده. سرچینو زیاته کړې چې تحریک انصاف به په 8 سپتمبر د اسلام آباد په سنگجاني کې یوه جلسه کوي او دغه ګوند د راتلونکي جلسې لپاره هم پلان تیار کړی ده او هغه جوړ کړی ده. پی ټی آی په خپله بله غونډه کې د سپتمبر په 12مه نیټه د خیبر پښتونخوا کې به دا کوي او بله غونډه به په 20 سپتمبر په لاهور کې کوي. تحریک انصاف د جلسو لپاره تیاریانې کمیټې هم جوړې کړي دي او یاد دې وي چې تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف د اګست پر 22مه په اسلام آباد کې د جلسې اعلان کړی و، خو له جلسې څو ساعته وړاندې اډیاله جیل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اجازه دغه جلسه بیرته لغوه شوه او دغه جلسې تاریخ بیرته شاته کړل شو چې 8 سپتمبر به را روان دغه جلسه بیا کی. له پاکستان څخه د زرګونو امریکایي ډالرو قاچاق مخه ونیول شوه او دا هڅه ناکامه شوه. دوحې ته د تلونکو مسافرو له سامان څخه 20,000 ډالر ترلاسه شولو. د تفصیلاتو له مخې د ګمرک کارمندانو د شک په اساس مسافر د کراچۍ په هوایي ډګر کې نړیوال الوتنې ته د درېدو په حالت کې چیکین وکړي چې هغه چیکین په حالت کې له دوی څخه 20,000 ډالر ترلاسه کړلو. چارواکو وویل چې دا پیسې د نورو قانوني ګامونو لپاره ضبط شوي دي او پر دغو کسانو باندې اف آی آر هم کاټ شوی ده، مګر مسافر چې دي هغه تر مجرمینو لپاره تر پلټنې لاندې دي او له دوی څخه به دا تحقیقات کیږي چې دا روپۍ د چا وې او د چا په خوښه تاسو و بل ملک ته وړلې. تېره ورځ د کراچۍ ایرپورټ باندې د کرنسۍ سمنګلنګ کوشش ناکامه کولو په مهال د مسافرو له بیگ څخه 14 لک روپۍ او نورې کرنسۍ را برآمد شولې چې د پاکستان حکومت هغه کسان او هغه روپۍ په خپل ولکه کې واخیستلې.